د روژې تقریبا یو 11 پیری ځان سره هدایت ساتل پکار دی. اول د نفس محبوب شیونه هغه بندول. دویم په دې کې د انسان قوی شهوانی برابرېږي. دریم لوګه او تند د نفس هغه تیزی کمي. څلورم د فقیرانو حال سړي معلومیږي. پنځم د شیطان هغه لارې بنديږي. سوال چې ارکل د شیطان د لارې بند شو بیم په دې روژه کې د انسان نه جنگونه کیږي. وجه سره یو د نفس اماره دی، دویم واړه شیطانان خوشي دي، دریم د نفس سره عادت شوی دی. شپږم په دې کې د نورو اندامونو قوت هم بقیدېږي بنديږي. وجه دا ده چې کله انسان په مړه خېټه باندې خوراکونه کوي هغه چې هر بدن دی د خپل اندازې نه لږ زره کمزوري کیږي. عرب یو شعر وایي چې کله د انسان ځواني وي او کله د انسان د قشان فراغت او مالداري د خپل ورانی کی هم لوی فائدہ پکې ده. هر اندام د خپل سرکشي نه پکې وځي او اتم د رب العالمین او د دې بنده په مابین کې راز دی. محمد رسول الله فرمایي چې الله عز وجل فرمایلی چې کله سړی روزه زما لپاره نشي انا اجزي به زیدي بدل ورکوم. نهم د عبادت بدني دی. لسم په دې کې د معدې اصلاح راځي.